د یو وخت خبره ده چې په یو کلي کې یوه جینۍ اوسېده. د دغه جینۍ مور او پلار په یو روډ اکسیډنټ کې وفات شوي وو. نو د دغې وجې نه دغه جینۍ به په دې کلي کې خیرات ټولولو او د خېټې ګزاره به یې کوله. نو یوه ورځ دغه جینۍ په لاره کې تېرېدونکي نه سوال وکړي: ماما مالا یو څو روپۍ راکړه، زه ډېره زیاته وږې شوې یم چې د خوراک بندوبست یې ځان له وکړه. چې وږې شوې نو زه څه وکړمه؟ ورکه شه د دې لار نه، موږ یو ځل ستاسو نه تنګ رالمه، هر ځای ته چې ورځمه جو سوال وي. ورکه شه دې لار، ناسې نه چې د لاسه مې خوب شي. دغه کس دغه خبرې وکړي او بیا د دغه زینه لاړ شي. دغه جینۍ بیا ځان نه یو ځای ته کیني او د ځان سره وایي چې ای خدای پاکه، دا دنیا خو ډېره ظالمه ده، ځکه چې هېڅوک هېڅ چاته نه ګوري. کاش چې نن زما مور او پلار ژوندي وی، نو داسې به زما سره نه کېدی. بیا دغه جینۍ ډېره زیاته په ژړا شي. بیا په سباله د دغو کلي ته یو سیټ راشي. نو دغه جینۍ ورته وایي: بابوجي، زه ډېره زیاته وږې شوې یم، زما سره مدد وکړه. بچیا، تا ته لوږه لګېدلې ده او ستا مور او پلار څه شولو؟ زما مور او پلار په یو روډ اکسیډنټ کې وفات شوي دي او زه یوه یتیمه جینۍ یم. آیا ته زما سره مدد کولی شې؟ زه د 2 ورځو نه نهاره یم. خو لورې، ته چېرته اوسېږې؟ زما خپل کور نشته دی، زه په دې کلي کې ګرځم او خیرات ټولوم او په هغې باندې ګزاره کوم. سیټ چې کله د دې جینۍ دا خبرې واوري نو ډېر زیات پریشانه شي او بیا د ځان سره وایي: دا ماشومه خو ډېره زیاته پریشانه ده او په دې دنیا کې د دې هېڅوک نشته دی. نو زه به داسې وکړم چې دا به زه د ځان سره کور ته بوځم او زما هم په دې دنیا کې څوک نشته دی. بیا دغه سیټ دې ماشومې ته ووایي: ای ماشومې، ته داسې چل وکړه چې ته زما سره زما کور ته لاړه شه. بیا سیټ دغه جینۍ د ځان سره کور ته روانه کړي. بیا لږ ټایم پس دغه سیټ او دغه ماشومه کور ته ورسي. نو دغه سیټ د ماشومې ته وایي: ای لورې، د نن نه بعد ته زما سره په دې کور کې اوسېږي، ځکه چې زما هم په دې کور کې نور څوک نشته دی. د نن نه بعد ته زما لورې او د سبا نه بعد ته خپل سکول هم جاري ساتي. صحیح ده بابو جان، د نن نه بعد زه ستا سره په دې کور کې اوسېږم. بیا دغه سیټ د ځان سره سوچ کوي او وایي: د دې ماشومې به څومره ارمانونه وي، د دې نه مخکې به د دې د ماشومانو لوبو سامانونه لیدلي او دې به ډېر زیات ارمان کړی وي او داسې به یې د سکول هم ډېر زیات ارمان کړی وي. خو انشاءالله د نن نه بعد زه د دې جینۍ ټول ارمانونه پوره کوم او خوشحاله به یې ساتم. دوستانو، مونږ او تاسو لا پکار دی چې کله هم مونږ داسې غریب او یتیمانان خلک په سوال کولو باندې وینو، نو مونږ او تاسو لا پکار چې د هغه سره پوره امداد کوو، نه چې مونږ هغه ورټو او د هغې بې عزتي وکړو. د داسې قسمه ویډیوګانو دپاره زمونږ دا چینل پښتو کارټون سټوري ورسره سبسکرایب کړئ.